د کابل کندهار لویه لار. دا لار د هیواد یو له مهمو ترانزیټي لارو څخه شمیرل کیږي. تازه یې د ریاست الوزرا د حکم پر بنسټ د شولډرونو د رغولو کار پیل شو. د غزني د ټولګټو چارو ریاست مسؤلین وایي له غزني ښاره بیا تر مقر ولسوالۍ پورې د کابل کندهار غځېدلي سړک د شولډرونو په اساسي ترمیم باندې 198 میلیونه افغانۍ لګښت راځي. 198 میلیونه مصارف لري. قرارداد شوی ده چې دا د ریاست الوزرا حکم و چې دا سړکونه دې پراخ سي، ځکه په سړک باندې د ترافیکو په اصطلاح باندې ازدحام ده او حادثې ډېرې کېږي، نو د هغو په مخنیوي کې به دا یو غټ رول ولوبوي. موټر چلوونکو ته مو دغه توصیه ده چې هغه د ترافیک کوم قوانین دي باید هغه تطبیق کړي په خپله موټرواني کې، نو انشاءالله چې سړک پراخه سي دا او د ترافیکي قوانین خپله تطبیق کړي د موټروانان، نو د ترافیکي ستونزو مخنیوی به انشاءالله تر ډېره حده پکې وشي. له بل لوري د غزني اوسیدونکي د کابل کندهار لویې لارې د شولډرونو په جوړېدو خوښ دي. وایي د دغه سړک د سور په زیاتوالي سره به ترافیکي حادثې کمې شي. دغه ډېر خلکو ته ګټه ده، د ټولو موټروانانو د ټولو عمومي د افغانستان خلکو ته ګټه ده. له ترافیکي عواملو چې ډېر کمیږي، مشکلات کمیږي، ټکر او داسې مشکلات هم کمیږي. دا سړک چې پراخ سي د موټرانو له ټکرو د شهیدانو له دغو ټولو شیانو به خلاص شي. هر سړی به په خپله لار باندې رهیږي، په خپل لاس به رهیږي. چارواکي ډاډ ورکوي چې د دغې لویې او مهمې لارې پاتې چارې به اساسي بشپړې کړي. دوی له موټر چلوونکو غواړي چې احتیاط وکړي او د موټر چلولو پر مهال ټولو ترافیکي قوانینو ته پام وکړي.